بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، د افغانستان مجاهد مومن ولس ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د 1403 کال د حد میاشتې په بیلونو کې د صنادقو د حفظ مراقبت لپاره یو خاص رقم درشوی چې په اړه با ځینې مغرضو رسنیو د خپلو شومو اهدافو لپاره افغان مجاهد مومن ولس ته غلط معلومات وړاندې کړي دي. د دغه خاص رقم د ښه وضاحت لپاره زه امیر عبدالله جهان د افغانستان برېښنا شرکت تجارتي رئیس او را سره دواړه معاون صاحبان ستاسو په خدمت کې یو تر څو دا لا ښه ښکاره سي. دې موضوع د لا ښه وضاحت په خاطر باندې هلته ټایپي یو څه غلطي سوې ده چې هغه 200 یا 400 چې کوم ارقام دي هغه یې د یوې دورې لپاره هلته لیکلي دي. حقیقت دا ده چې د کال 100 افغانۍ دي د صنادقو د حفظ مراقبت لپاره. دا د 2 کلو دي، د 1403 او 1402 کلونو لپاره. له رهایشیو څخه د 2 کلو 200 او له تجارتیو څخه 400 افغانۍ. جهت وضاحت بیشتر باید به عرض برسانیم که به هر سال یعنی به طور سالانه 100 افغانی برای مشتریان محترم رایشی د افغانستان برېښنا شرکت طبق پالیسی در نظر گرفته شده و 200 افغانی فی حفظ مراقبت غیر رایشی در نظر گرفته شده. اگر به طور ماهانه سنجش بکنیم 8.3 افغانی به طور ماهانه برای مشتریان رایشی محاسبه میشه. در حدود 16.6 افغانی بالای مشتریان محترم تجارتی محاسبه میشه. مبالغی که جمع آوری میشه پس دوباره مصرف و ترمیم صنادیق و تعویض صنادیقی که فعلا در شبکه موجود است و بعضشان ضرورت به تعویض دارند و سبب ضایعات تکنیکی شده جلو ضایعات تکنیکی گرفته میشه. همچنان قابل یادآوری میدانیم که بلایی که بر سیستم‌های قبلی در افغانستان برېښنا شرکت موجود بود و بلا برای مشتریان محترم شریک میگردید 10 افغانی ماهانه بالای مشتریان از این بابت محاسبه میشد که اگر او را به طور سالانه در نظر بگیریم به حدود 120 افغانی بالای مشتریان محترم این محاسبه میشد. این مبلغ که فعلا با سیستم های جدید که درج شده این در حال است که قبلا 120 افغانی بود و حال سالانه 100 افغانی می باشه.